تکراري پوښتنې هم چې همغه وخت ډېر ونه نیسي دواړه یو ځای جواب ورته وویل سي. نو په پیل کې ارسلان حمیدي از تلویزیون آینه. بله 1 2 3 صدا نیست؟ بله جناب موین صاحب پرسشم از شما دو پرسش دارم. در دوره امارات اسلامی چه تعداد پروژه ها به امضا رسید، پروژه های عامل منفعه؟ و پرسش دوم این است که پروژه هایی که نیمه تمام مانده بود قرارداد شده بود اما کارهایشان تمام نشده بود، سرنوشت و پروژه ها به کجا رسید و چی شد؟ تشکر بسیار زیاد. بسیار تشکر. راهیله یوسفی از رادیو کلید. بسیار تشکر. سوال اول من است که شما از دزدیدن یا گم شدن یکی از وسایل وزارت صحبت کردین. این وسایل چگونه گم شده بود و چگونه شما دریافت کردین دوباره و کدام وسایل بود مشخصا؟ و همچنان پروژه هایی که گفتن، پروژه ها قبلا هم از طرف وزارت هم دولتی بودن و هم از طرف یک تعداد از نهادها اینا تطبیق می شدن. فعلا آیا اون نهادها با شما تعهد دارن که همکاری بکنن یا خیر؟ تشکر. مهربانی جناب موین صاحب تاسو دا پوښتنې ځواب کوي بیا به نور سوال نه واخلم. در ارتباط پروژه هایی که نیمه مانده، سوال شما ارتباط پروژه های نیمه مانده بودن. خب در پروژه هایی که از طرف وزارت فایده عامه شروع شده یا سر کار هستند و پیشتر ما اشاره کردم برای دستاوردهای ما که داشتیم در او بیان کردم که ما چقدر پروژه داریم. گفتم که ما پروژه داریم در کابل کندهار 3 پل است که 2 مکمل شده، یکی زیر کار است. پروژه میلینگ است که 6 کیلومتر از مرکز قلعه تا غزنی بوده. پروژه سوری سرک است که 21 دانه پلچک یا کلورت بوده و 23 عدد پاتهول یا داغگیری بودن و در مانده کارتلی در سوری چی داشتیم؟ ستون میسنری داشتیم، سنگکاری داشتیم. در ارغنداب یک سرک بوده، در کندهار ارغنداب کندهار یک پل بوده به نام پل تابین، بسیار کلام بوده، زیر کار هستند و از شهر کندهار گرفته تا دورایی تا میوند ولسوالی میوند تقریبا به حساب 12 13 دانه پلچک بوده که مکمل دوباره اونا را جور کردیم، یعنی تعمیر کردیم. کمپانی سرک کمپانی است 8 کیلومتر که دوباره اساسی جور شد. سالنگ بوده 3 کیلومتر قرارداد کردیم جور شد. همچنان در ولایت‌های مختلف از طرف حفظ مراقبت ریاست‌های حفظ مراقبت ما کارا شروع هستند. در هر ولایت کار شروع هستند. یه چند پروژه که ما یعنی اشاره کردم یا طرف وزارت شروع شده هستند و درباره پروژه‌ای که نیمه مانده اونا باید چه شوه یا تعلیماتی تصمیم گرفتیم چطور شوه. ما چند رقم پروژه داریم. پروژه ها داریم که طرف یعنی بودجه اختیاری از دولت افغانستان یا وزارت فایده عامه شروع شدن. پروژه های هستند که طرف دونرای خارجی شروع بودن، زیر کار بودن. از طرف ADB ایشین دیولپمنت بانک یا بانک انکشاف آسیایی ما پروژه داشتیم، از بانک جهانی ما پروژه داشتیم، از صندوق سعودی فند ما یک چند پروژه داشتیم، از ایتالوی فند ایتالوی صندوق ایتالوی ما پروژه داشتیم. پروژه‌ای که طرف دونرای خارجی شروع بودن راستیم که در نیمه رامانده تالی کارش شروع نشده. امارات اسلامی افغانستان یک دائمی رابطه داره همراه اونا دونرا برزنا یا قناعت میته که ناپس بیان پروژه ها را شروع کنن. او نور چې موږ څه کړي دي په دې ارتباط باندې تر اوسه وزارت څه کړي دي دغه ټولې پروژې موږ لیست کړي دي. ټولو پروژو دپاره موږ کمیټیانې ټاکلي دي او ټولو پروژو باندې کار روان دی. او بل خو متاسفانه چې دا پروژې نوې دا پروژې داسې پروژې نه ولې چې دا د تحول په صورت کې دا نیمه پاته سوي دي. له ما سره دغه یو لیست پروت ده. دا لیست ما سره سته 48 پروژه ما داریم. دا یه پروژه اختیاری ما است، پروژه بانک جهانی ما هستم، پروژه های
بانک انکشاف اسایی هستند، پروژه های صندوق سعودی موجود هستند و پروژه ها که مربوط فند یا صندوق اطالبی میشه موجود هستند. چند 3 یا 4 پروژه که ما رنگ کردم یا نشانی کردم، یک پروژه در سنه 1400 هجری شمسی اینا باید مکمل می شدن. باقی تمام پروژه که پیسایش مانده یا از 1395 شروع شده، در 1398 تاریخ تکمیلش است. 1396 شروع شده، 1399 تاریخ تکمیلش بوده. اینا چرا دو وقت تکمیل نشده؟ چرا پیسایش مانده؟ چرا پیسه نگرفته؟ ما نمیفهمیم که چرا ایتو شده. زه چې پوهېږم او ما چې خپل اټکل کړی ده، دغه پروژې چې په 6 نوي کې شروع شوې ده او په 9 نوي کې یا په 8 نوي کې په 9 نوي کې 1409 نوي کې دغه پروژه مکمل شوې ده، بشپړ شوې ده. دغه شرکت پیسې ولې نه دي اخیستې؟ د پیسې ولې نه وصول کړي؟ باید پیسې وصول کړي وي. یوازینی لامل چې زما په فکر دغه همداسې ده چې دغه پروژې پیسې بیا پاتې ولې، حکومت وي بله پروژه یعنې له انصاف څخه به ډېره لرې وه چې یو سړک کیلومیټر چې هغه باید په 15 لکه ډالر جوړ شوی یا په 4 لکه ډالر جوړ شوی، هغه به هغه شرکت ته په 7 لکه په 8 لکه په 9 لکه ډالر ورکوي. هغه به ویل چې دا قرض دې پاتې د قرض پاتې خو دا د بله پروژه ماته راله، په دې پروژه کې زه ډېره ګټه کوم، هغه به بیا راکړي. نو یوازینی لامل یوازینی وجه دا وله چې دا یوازې دغه پروژې نه چې دا د تحول په صورت کې نیمګړې پاتې شوې دي، نه له دې نه مخکې 2 کاله 3 کاله مخکې پروژې نیمې پاتې شوې دي چې باید په 8 نوي کې دا پروژه بشپړ شوې نه ده بشپړ شوې، په 9 نوي کې په 1409 نوي کې پروژه باید بشپړ شوې هغه نه ده بشپړ شوې، په 1409 نوي کې پروژه باید بشپړ شوې هغه نه ده بشپړ شوې. ولې نه بشپړ شوې؟ څه لامل و؟ ماته یوازینی وجه همدا معلومیږي. ما خو په هغه ورځ کې هېڅ ونه لیدل، نه مې رسنیو له لارې واورېدل او نه مې په کوم اخبار کې ولیدل چې کوم د شرکتونو رئیسانو یا د شرکتونو پرسونلو دي په کابل کې احتجاج کړی، هغو دې تظاهرات کړي، مظاهرې دي کړي چې دولت موږ ته پیسې نه راکوي، خو هېڅ مې نه دي اورېدلي او تاسو به هم نه اورېدلي. نو دا خو د پروژو د اوسنی صورتحال د وضعیت ده او موږ اوس څه کوو؟ موږ د پروژو دپاره څه پلان لرو او موږ د دې دپاره اوس څه کوو؟ پر دې باندې باید څه وکړو؟ له شرکتونو سره څه وکړو؟ دا پروژې چې نیمکاره پاتې دي د دې په باره کې وزارت باید څه وکړي؟ موږ کټګوریانې ورته په کټګوریو باندې تقسیم کړي دي. دې دپاره موږ 6 کمیټې ټاکلي. د انرف دپاره موږ جلا کمیټه ټاکلې ده، نیشنل رورل اکسس پروګرام چې و د هغو دپاره موږ جلا کمیټه ټاکلې ده، د ADB ایشین ډیولپمنټ بینک د اسیایي پرمختیایي بینک لخوا چې پروژې وې د هغو دپاره موږ جلا کمیټه ټاکلې ده، د ورلډ بانک دپاره جهاني بانک دپاره چې کومې پروژې وې د هغو دپاره موږ جلا کمیټه ټاکلې ده، زموږ د وزارت لخوا چې کومې کمیټې ولې د هغو دپاره موږ جلا کمیټه کومې پروژې وې د هغو دپاره موږ جلا کمیټه ټاکلې ده، او هغه پروژې چې هغه محدود څو پروژې وې چې هغه د سعودي صندوق یا د ایټالیا صندوق یې لپاره موږ جلا پروژې ټاکلې دي، بیا کمیټې ټاکلې دي، بیا هم پروژې پر کټګورۍ باندې تقسیم کړي دي. موږ اولویت لومړیتوب هغو پروژو ته ورکوو چې هغه 80 سلنه 15 سلنه یا 95 سلنه کار شوی، یوازې 15 سلنه یا 10 سلنه یا 15 سلنه کار یې پاتې وي. د دغه ټول اړخونه څېړو. دغه کمیټه دغه ټیم هغه د اړخ هم څېړي دا قرارداد په څه وخت کې شوی و، په څونه پیسو شوی و، دا قرارداد پر انصاف عدالت باندې بنا و که نه و. یو سړک یو کیلومیټر سړک چې هغه په 3 لکه ډالر یا په 300,000 ډالر 400,000 ډالر جوړیږي، دغه کیلومیټر ولې و دا شرکت په 1 میلیون ډالر باندې ورکول شوی و؟ یو دغه اړخ څېړو. بیا دغه پر کوم تاریخ باندې دا شرکت کار شروع کړی و، پر کوم تاریخ باندې باید دغه باید مکمله شوی وی. دویم قدم چې موږ څېړو آیا دغه شرکت بیا هلته فرعي قرارداد کړی ده، سب کنټرکټ یې کړی ده که یې نه ده کړی؟ سب کنټرکټ یې څه رقم کړی ده؟ دغه پرایم کنټرکټ کوم کړی ده پر اول لاس باندې چې کوم قرارداد شوی ده، دغه شرکت خو 1 کیلومیټر په 1 میلیون ډالر باندې کړی ده، سب کنټرکټ یې ولې په 2 لکه کړی ده، ولې په 3 لکه کړی ده؟ دغه هم څېړو. بیا له هغه وروسته موږ ټول اړخونه وڅېړل. سیمې ته بیا هیئت چې و، سیمې ته دا کمیټه ځي هلته ګوري، د هغو فزیکي وضعیت ګوري. په مالي دغه کې خو ماته وایي چې مالي یو شرکت ده چې هغه له ما څخه د 80% پیشرفت کار پیسې اخیستې دي، خو هلته فزیکي پیشرفت چې ده دغه شرکت 80% نه وي، هغه 80% یا 50% وي. د هغه لپاره موږ د کمیټې غړي ځي، بیا دلته فزیکي دغه کار کتنه کوي چې رښتیا هم 80% پیسې ورکول شوي دي، کار 80% 80 سلنه شوی دی او که نه دی شوی. چې چېرې کار هم 80 سلنه شوی او دغه په دغه قرارداد کې درغلي هم نه وي شوې، سب کنټرکټ هم په صحیح طریقه شوی، بیا موږ داسې کوو چې دغه شرکت دغه پروژې چې هغه 10 سلنه
سلنه 15 سلنه یا 20 سلنه کار یې پاتې وي هغو ته موږ د بانک ګارنټۍ ایله کوو. دوی موږ سره 3 رقمه ګارنټیانې لري شرکتونه. بیډینګ ګارنټي ده، داوطلبي ګارنټي، له هغه وروسته دوی پرفارمنس ګارنټي لري چې هغه د حسن کار ګارنټي ده. په درېیم قدم کې دوی تامینات لري. اوس موږ له دغو هغه پروژې چې هغه 10 سلنه 15 سلنه کار یې پاتې وي چې هغه نورې خرابې نه شي، باید موږ هغه بشپړې کړو. هغه دپاره موږ له شرکتونو سره داسې کوو چې دغه ټول اړخونه موږ د پروژې وکتل، له هغه وروسته موږ پرفارمنس وارنټي هغو ته ورکړو په دې شرط چې هغه د پروژې پاته کار بشپړ کړي. دې لپاره کمیټې تعیین شوې دي، کمیټو خپل کارونه شروع کړي دي، ډېر ژر به انشاءالله پایله ورکړي او نتیجه به ورکړي. نو دا خو د شرکتونو د پروژو په ارتباط باندې خبره وه. پروژې څنګه نیمګړې پاتې شوې ارتباط باندې زموږ یو خور خبره وکړله چې هغه چې وسایل کوم وسایل او څنګه ورک شوي وو. یو لنډکوزر موټر و چې موږ په د فادامې په وزارت کې یو رئیسه درلوده، موږ یو ریاست درلوده د ارتقای ظرفیت اصلاحات پایدار په نامه سره موږ یو ریاست درلوده. د دغه ریاست په راس کې یو رئیسه وله. د په هغه شپه باندې چې دلته تحول رامنځته کېږي یا کابل فتح کېږي و دغه کور ته خلک راوښتي دي، بیا د موټر وړی و، د موټر ورک و. په شروع کې چې موږ دغه لوکیشن پیدا کړئ، لوکیشن مو په ګوته کوي، دا موټر په شمالي کې و. بیا له شمالي څخه دا موټر ورک شوی، خو یوه اونۍ مخکې یا 10 ورځې مخکې موږ دغه موټر په کندهار کې پیدا کړئ. دا د کور څخه د شپې ایستل شوی و، له هغه کور څخه ایستل شوی و، له کور څخه د رئیسې له کور څخه وړل شوی و. بل موټر چې کوچنی موټر و هغه په هغه شپه باندې په لار باندې له یو کارګر د وزارت له یو کس څخه اخیستل شوی و چې هغه بیا ننګرهار ته وړل شوی و، په ننګرهار کې پیدا کړئ. دغه وسایل همدا رقم پیدا شو، همدا پر دغه طریقه ورک شوي و، داسې مو بېرته پیدا کړو راموستل. ډېره مننه جناب معین صاحب. آمینه حکیمی از طلو نیوز. تشکر. بودجه سال 1401 اتکا به عواید داخلی دارد، دونر خارجی ندارد. حکومت آیا امکانات دارد که در بودجه سال 1401 پروژه های انکشافی را تطبیق کند بدونی که خارجی ها تمویل کنه پروژه ها را؟ تشکر. محمد اسلام از تلویزیون تمدن. تشکر معین صاحب. من سوالم دمی سال بودجه مالی 1400 مربوط میشه. چقدر بودجه شما درخواست دادین از وزارت مالیه برای اعمار سرک و ترمیم سرک ها و تطبیق پروژه ها؟ و دومی که برای پاککاری سرک ها در فصل زمستان شما به چقدر بودجه نیاز دارین؟ شما گفتین چند قرارداد انجام دادین که سرک ها در زمستان پاککاری کنه اگر راه بند میشه، و این بودجهش از بودجه انکشافی یا عادی دولت پرداخت میشه یا شما کدام تمویل کننده را پیدا کردین برای این کارا؟ تشکر. تشکر. معین صاحب مهربانی. تشکر. د پروژو تطبیق د راتلونکي کال لپاره که موږ چیرې نړیوالو په تمه کښېنو چې نړیوال به موږ ته دا هیواد را جوړوي، خو ما فکر میکنم که ما یک کشور را جور کنیم. هیچ کشور دیگه جور نکردم. هیچ خانه یا کس از خانه دیگه نامده خانه زور را جور کردم. اونا خود اقدام کردن، یک مدیریت کرده خانه خود جور کردن. در یک قریه که ما ببینیم که یک خانه از دیگه در قریه که ما ببینیم که یک خانه از دیگه خانه های قریه کده خوب جور شده باشم و اقتصادش نسبتا خوبتر به دیگه خانه ها باشه، اونا مدیریت خوب داشته می باشن. یا قریه که ما ببینیم نسبت به قریه دیگه در ولایت که ما ببینیم که اونجا باغایشان خوبتر است، مالداریشان خوبتر است، مرغداریشان خوبتر است، اونجا که ما ببینیم مدیریتشان بهتر می باشه و کار میکنه. نو د دې که چیرې موږ نړیوالو ته کښېنو او موږ به وایو چې نړیوال به موږ ته سړکان را جوړوي، نړیوال به موږ ته روډونه را جوړوي، نړیوال موږ ته دا هېواد را جوړوي، خو دا موږ ډېر غلط یو، موږ ډېر خطا یو. پایله بیا همدغه وي. ما ته به پیسې راکوي، ما ته به پروژه راکوي، خو د پروژې د تطبیق تصمیم به زما سره نه وي، تصمیم به له هغو سره وي. د یوې پروژې دپاره ما ته 10 میلیونه ډالره بودیجه راکوي، خو 10 میلیونه بیرته د ډولر چش په نامه یا چش په نامه له اولډ هاوسه به هلته زاړه ریټایر خلک راباسي، بیا به هغو ته زما له پروژو ته به هغو ته معاشات ټاکي، 10,000 ډالره به هغو ته معاش ورکوي، هغه به راځي دلته به په بزنس کلاسو کې په طیارو کې له لندن و له برلین و جرمني و له سویس و دغه سره روان وي، خو زما د بودیجې څخه معاشات ورکوي.
بودیجه به زما په نامه وي، زما د هیواد په نامه به وي، خو اختیار و تصمیم به د دوی په لاس کې وي. لکه نتیجه چې همدغه وه. د دغې بودیجې د دغو پروژو تصمیم زما د هیواد په لاس کې نه و، د هیوادوالو په لاس کې نه و. پیسې خو راغلې وې، په قلم پر مخه پیسې ډېر لیکل شوې ولې، خو د پیسو د مصرفولو، د پیسو د تقسیم، د پیسو د کار کولو تصمیم د بل چا په لاس کې و. زه په یقین درته وایم چې که د 100 میلیونه ډالرو پروژه دلته دغه شوې، په 100 میلیونه کې 50 میلیونه ډالر بیرته بهرنیانو وړي دي. 50 میلیونه بهرنیانو وړي دي د 10,000 20,000 15,000 معاشاتو په نامه سره. نو موږ به بهرنیانو ته نه کښېنو. موږ ته الله پاک یو ډېر ښه هېواد راکړی ده، ډېره ښه خطه او ډېره ښه سیمه یې راکړې ده. د سویلي اسیا او د منځنۍ اسیا په مابینځ کې موږ یو دروازه یو ګیټ یو، ښه غرونه لرو، شیلې لرو، اوبه لرو، پراخې مځکې لرو، 4.5 لکه مربع کیلومتره شاوخوا موږ مساحت لرو، 15 میلیونه آبادي لرو، ډېره مځکه موږ ته رارسېږي او ډېرې مځکې شاړې ولاړې دي. یوازینی شی چې موږ په افغانستان کې، یوازینی کوم څه چې موږ افغانستان کې نه لرو هغه مدیریت نشته. که موږ د اوبو مصرف مدیریت کو، که موږ په افغانستان کې مالداري مدیریت کو، که موږ په افغانستان کې وخت مدیریت کو، که موږ د سړک کار کول مدیریت کو، که موږ باغداري مدیریت کو، په یقین درته وایم زما هېواد به 15 کاله وروسته تر دغه ټولو همسایانو نه مخکې هېواد وي. یوازې د مدیریت نیمګړتیا ده. الحمدلله اوس موږ قیادت خودمختاره قیادت ده، زموږ قیادت آزاد قیادت ده، زموږ قیادت مستقل قیادت ده. اوس تصمیم نیونه زموږ په لاس کې ده. یوازینی چې موږ لرو ضرورت لرو هغه مدیریت ده. په یقین درته وایم که موږ ټي سیسټم د سړکانو جوړولو دپاره په کار واچوو، 3 کاله وروسته 4 کاله وروسته که ټولې هایویز ډبلې نه وي د دغه رسنیو په مخ کې ټولې زما لاس را پرې کړي. ټي که موږ په کار واچو، ټول اپریټینګ ټرانسفر چې هغه زما د سالنګ کې چې کله موږ کار کوو، د سالنګ په سر کې زه ولاړم، سالنګ کې ما کار کاوه، یو موټر رالی راته ودرېدی، راشوسې زه په غېږ کې ونیولم، خوشحاله و. وایي داسې کار جوړېږي، اول د وار زموږ په سالنګ کې کار وینو او دا په ښه کیفیت باندې تاسو سړک شروع کړی ده. نو بیا ما ورته وویل ما پر لار باندې له کومه ځای را روان یې؟ وایي له حیرتانه را روان یم. چېرې ځې؟ کابل ته ځم. ما له حیرتانه کابل چې را روان یم چا پیسې نه دي درڅخه اخیستې، کومه زورواکو یا نور چا خو دلته غیر مسؤل ملیشو وایي نه 1 روپۍ چا نه راڅخه اخیستې. مخکې له دې نه وایي مخکې له دې نه به زه له حیرتانه را روان یم، تر کابل یې له ما څخه 12,000 روپۍ اخیستې. نو په هغه وخت چې 12,000 روپۍ دغه موټروان، دغه ډرایور و دغه یا دې شرکت والا و یو غلو ته ورکولې. که زه ورته وایم چې ای افغانه، ای زما وروره، دنیا موږ سره څه نه کوي، که موږ غواړو چې ازاد یو او په افغانستان کې مو د فیصلو، د کړنو، د بیا آبادۍ، بیا رغونې تصمیم په خپل لاس کې نو راسې لاس سره ورکړو، د هېواد په ګډو جوړ کړو. که زه ورته وایم چې 14,000 دې غلو ته ورکولې، نو راسه موټروانه، راسه افغانه، ما ته دغه راکړه، ما ته 1000 افغانۍ راکړه. ما سروې کړې ده په سالنګ کې په 40 ساعته کې ما ته چې کس ویلي دي هغه وایي 2,000 دغه ټرافیک تېرېږي، 2,000 موټر تېرېږي. دا 2,000 نه 8,000. که 8,000 موټر په دا سالنګ باندې تېر شي او ما ته 1000 افغانۍ راکړي، زما د ورځې 4.5 میلیونه افغانۍ ریوینیو دغه پیسې دغه څخه زه جمع کوم او زه 4 ځای په سالنګ کې کار ورته شروع کوم او دغه پیسې شفاف او پاک لاسه ځي، باکرداره سړي په لمن کې دا پیسې تویېږي او 4 ځایه کار ورته شروع وي. هغه موټر چې له دې نه مخکې 3 میاشتې مخکې، 4 میاشتې مخکې، 5 میاشتې مخکې له خنجانه تر جبل سراجه پورې په 6 ساعته راتلی او له 6 میاشتې مخکې په 3 ساعته راځي. که 4 5 6 میاشتې مخکې هغه موټر له خنجانه تر جبل سراجه په 100 لیټره پټرول یا ډیزل باندې راتلی او 3 میاشتې وروسته هغه موټر بیا په 50 لیټره باندې راځي. تاسو څه فکر کوئ دغه افغان به ماته 1000 روپۍ را نه کړي؟ په قسم درته وایم 50,000 به هم راکړي، خو په دې شرط چې هغه په دې پوه شي دا پیسې پاک لاسه ځي او هلته د کار نتیجه ویني. زموږ واجنۍ د لار دا ده که موږ غواړو چې دنیا له احتیاجه خلاص او افغانستان په خپله جوړ کړو. زموږ واجنۍ لار مدیریت ده. موږ باید د اوبو مصرف مدیریت کړو. زما افغانان دي، زما په کلي کې افغانان دي، ولې زما په ګاونډي هېوادو کې په یو جریب ځغه کې 20 منه غنم کېږي، 20 منه حاصل کېږي، خو زما افغانان هلته 15 منه کوي. وجه دا ده چې هلته مدیریت نشته، هلته د زراعت مدیریت نشته، د اوبو د مصرف مدیریت نشته. که دغه هر څه زه مدیریت کړم. ما سروې کړې ده له کابل څخه د ورځې 10,000 کښتۍ موټر له کابل څخه و دغه شمالي ته وځي، د مزار خوا د شمال خوا ته وځي. که زه 200 روپۍ باندې کښېنم، هغه افغانان چې د کابل له فتحې نه مخکې د هغه مور او پلار چې ما ته به خپل بچی راکړي، دا ما بچی بوزه په کوم ځای پسې ته بم تړې ویې تړه، خو زما د هېواد استقلال واخله. تاسو فکر کوئ دغه افغانان به ما ته 200 روپۍ را نه کړي؟ حتما به راکړي، خو په هغه شرط چې هغه په دې پوه شي دا زما پیسو باندې کار کېږي، دا زما پیسې شفاف لاسته ځي.
نو زه په یقین درته وایم که موږ د ټي او ټي سیسټم باندې دغه وکړو زموږ په سویل کې څه کم هېوادونه دي که هغه هندوستان ده که پاکستان ده که بنګلادیش ده که نیپال ده که سریلانکا ده هلته د ټول سړکان د ټي او ټي ټول اپریټس ترانسپورټ سیسټم باندې جوړ کړي دي په هندوستان کې اوس یو سړک جوړېږي د هریانا په نامه سره یو سیمه ده هلته 14 لینه 16 لینز روډ جوړېږي 14 لینه 8 لینه له یوې خوا ده 8 لینه له بلې خوا دا ټول ټي او ټي سیسټم باندې جوړېږي نو موږ انشاءالله ښه برنامې لرو ښه پروګرامونه لرو هېواد یې مکمل زما شرکتونه هغه شرکتونه څوک په ژمه کې بیکاره دي که چیرې ای ډي بي وایي او نړیوال بانک وایي یا نور هېوادو مرستې دلې وایم دوی به اوس په ژمه کې بیکاره وو په پسرلي کې به هېڅ شرکت انشاءالله بیکاره نه وي کارونه به مې د هېواد به جوړېږي موږ برنامې لرو پروګرامونه لرو انشاءالله دغه هېواد هر څه به موږ مدیریت کوو او د واورو په ارتباط باندې زما ورور پوښتنه وکړه چې د واورو په ارتباط باندې مخکې ما درته وویل چې موږ قراردادونه کړي دي موږ 8 قرارداد کړي دي موږ په افغانستان کې 8 دانې کریټیکل پوینټس لرو چې هغه ته موږ باید ټول کار الرټ یو زموږ کوم ریاست چې د نقاط اسپزیر په نامه سره چې موږ کوم ریاست لرو موږ په افغانستان په کچه 300 شاوخوا پوینټسونه لرو خو 8 پوینټس دي هغه کریټیکل پوینټس دي چې هغه هر ګړی هلته د څه پیښېدلی شي هغه دپاره زموږ ریاست چې هغه 24 hours یا 24 ساعت هغه الرټ وي د هغو دپاره موږ قراردادونه کړي دي د حمل تر اولې ورځې پورې که هر څه پیښېدو هر څه واوره کېده لاره بندېده د دغو شرکتونو مسؤلیت ده حتی د حمل له اولې ورځې نه وروسته هم که چیرې واوره کېږي لاره بندېږي بیا هم دوی پاکوي انشاءالله موږ متوجه یو تاسو هېوادوال دې فکر نه کوي تا حال د بودجه یعنی نهایی نشده چې نشده انشاءالله سرش کار روان است هر وقت که کارش ختم شد پایان یافت انشاءالله بعد امرای شما شریک میکنیم ډیره مننه جناب معین صاحب نوید محمدی از صمدی از تلویزیون یک ډیره زیاته مننه شرافت صاحب ستاسو وخت نه زه غواړم 3 پوښتنې وکړم خدای وکړي چې تکراري نه او تکراري هم نه دي یو کلي امر مونږ ته وایي چې تاسو دغه 4 میاشتې کې چې کابل کې راتلی او د افغانستان اداره اخیستې یو کلي امر مثلا 100 پروژې 50 پروژې تاسو مخته وړلې صحیح ده که نه او کار شروع دی کار هم ختمیږي بله پوښتنه دا ده چې دغه پروژې کې څو پیسې هغه شوي دي مصرف شوي دي او کلي مصرف یا مبلغ مونږ ته ووایي چې دغه 4 میاشتو کې دومره پیسې مصرف شوي دي او موضوع دیگه هم این است که سالنگاه بارها ما شاهدش بودیم از طرف حکومت قبلی هم بازسازی شده ترمیم شده پروژه هایش برای شرکت های دیگه داده شده ولی متاسفانه با گذشت 1 ماه تمامی جاده ها خراب شده حالا که 9 ولایت این مسیر وصل می سازه راه 9 ولایت است انتظار مردم ای است که باید شورای سالنگ به گونه جدی بازسازی شود و وعده شما بر از اینکه این بار شورای سالنگ به گونه اساسی و معیاری ساخته میشه چی است تشکر نوررحمان لزبانا نورادون معین صاحب مننه تاسو هغه خصوصي شرکتونو ته یو اشاره وکړله چې د بعضو کار نه پاتې ده او بعضو کار نه پرېښدي تښتېدلي دي یا هغه بودیجه چې په تاسو پورې اړه لري یا دوی هغه کارونه بشپړ کړي دي تاسو به هغې شرکتونو ته دوی پیسې ورکوي چې کارونه بشپړ شوي او پیسې په یوه بله بانه پاتې شوي دي په وزارت پایدامه باندې یا په ټولګټو وزارت مننه خوشحال اوسئ سلامت اوسئ د پروژو پیسې د ورور په جواب کې څومره تر اوسه پورې څومره پیسې موږ مصرف کړي دي کوم کارونه چې دغه موږ کړي دي کوم پروژې دي نو تر اوسه پورې چې کوم کارونه موږ کړي دي کوم پروژو باندې چې ځینې بشپړې سوي دي ګټه اخیستنې ته سپارل سوي دي څه تر اوسه پورې باندې کار روان ده د 500 میلیونه شاوخوا اټکل 500 میلیونه شاوخوا موږ د پروژو باندې مصرف کړی ده کارونه جریان لري تر اوسه پورې مکمل مجموع کې 6 پروژو باندې موږ کار کړی ده باندې کار روان ده و بالکل د کوم شرکتونو زاړه کوم کارونه کړي یا دغه شرکتونه تاسو یادوي
نوې شرکتونه باندې چې موږ کومې پیسې مو تقریبا یعنې اکثرو ته مو پیسې ورکړي دي او چاته مو نیمایي ورکړي دي او چاته د اوسپیډل را روان دي. نن هم زه چې راتلمه یو 2 شرکته راغلي وو چې یو شرکت په زابل کې د میلینګ کار کړی و، هغه راغلی و، د هغه رئیس ناست و، او بل په لوګر کې یو پروژه وله چې هغه نوره بشپړ شوې وه، زړه پروژه وله چې هغه داسې 2 سلنه کار یې پاته و. که چیرې په دغه ژمي کې هغه بشپړ شوی نه وی، کیدای شي چې هغه بیا دغه 2 سلنه کار یې بیا 10 سلنې ته رسېدلی وی، که اوس په 2 میلیونه کېدی، کیدای شي په راتلونکي پسرلي کې هغه بیا په 10 میلیونه هم نه وی شوی. موږ ترجیح ورکړه، لومړیتوب هم ورکوي. رئیس د هغې پروژه رئیس راغلی و، 15 میلیونه روپۍ وي، هغه به یې اوس ورکړي. او همدارنګه په سالنګ کې یو پل موږ لرو، بابا مردان په نامه سره سالنګ په ودو کې یو پل ده، د هغې پروژې دپاره پیسې تیارې ولې، نو اکثره پیسې مو ورکړي دي چې نورې اوس د ورکېدو په جریان کې یو. او سالنګ په ارتباط باندې تاسو سوال وکړئ. سالنګ ته موږ متوجه یو. سالنګ نه یوازې دا چې 9 ولایتونه له افغانستان سره نښلوي، او که چیرې دا لار بنده سي 9 ولایتونه به له افغانستان څخه جدا کیږي یا به لاره بندیږي، د خلکو رفت آمد باندې به لاره بندیږي، بلکې دا منځنۍ اسیا او جنوبي اسیا، سویلي اسیا او منځنۍ اسیا سره نښلوي. د منځنۍ اسیا او د سویلي اسیا په مابین کې سالنګ یو پل ده. نو نه یوازې منځنۍ اسیا بلکې فکر کوم د شرق یا منځنۍ اسیا او د اروپا تر مابین یو پل ده، موږ ډېر ورته متوجه یو. که چیرې جمع نه وی او هلته د قیر کولو امکان وی، موږ باید قیر کړی وی. قیر یو کیفیت لري چې هغه په که چیرې په یو سیمه کې هلته د هوا درجه له -15 نه کښته سي، هلته موږ قیر نسو کولی. بیا سالنګ یو داسې سیمه ده، یو داسې ساحه ده چې هلته موږ د سالنګ په سر کې موږ پلانټ هم نسو لګولی. که چیرې موږ د قیر د جوړولو دپاره یو پلانټ لګوو، هغه موږ په خنجان کې لګوو یا په جبل سراج کې لګوو. بیا په خنجان یا جبل سراج کې موږ قیر ته 180 درجې ګرمایش ورکول، هغه وروسته بیا د قیر په ټرک کې اچوو، ډمپر کې اچوو، سالنګ سر ته رسوو. هلته به دغه تقریبا یعنې 120 نه چې هغه ګرمایش را کم سي، بیا هغه نه کمپیک کېږي، کمپیکشن ورباندې کار نه کوي. موږ په شروع کې اراده دا وه چې موږ هلته اساسي کار وکړو، پوخ کار وکړو، بیا انجینران وو، زموږ مسلکي ټیم چې و هغه موږ ته مشوره راکړه چې د اوس لپاره هلته موږ مسلکي یعنې اساسي کار نسو کولی. نو هغه و چې بیا موږ 3 طبقې په نظر کې ونیولې. هغه کومه 30 کیلومتره سړک چې و چې هغه غټ کډي و، غټې ډبرې ولې، هېڅ د دې نه و چې موټر دې باندې لاړ چې هغه موږ بلډوز کړل. له بلډوز وروسته مو هغه په هغه کې دغه وکړله، ډبرې مو ځینې لرې کړې، هغه وروسته مو بیا ګریډینګ باندې وکړې، هغه مو ګریډ کړله مکمل، هوار مو کړله، بیا مو اوبه باندې واچوئ، له اوبو له اچولو وروسته مو هغه بیا کمپیک کړله. نو د 4 میاشتو لپاره هغه ګارنټي راکړې ده چې راتلونکي کال پورې چې هوا ګرمیږي او موږ وکولی سو چې هلته بیا قیر وکړو، دغه لار موږ دپاره یعنې ټرافیک ورباندې تللی سي. نو موږ په نظر کې لرو چې راتلونکي کال کې سالنګ ته ترجیح ورکړو، لومړیتوب ورکړو، سالنګ اساسي جوړ کړو. او د پروژو په ارتباط باندې تاسو خبرې وکړئ چې موږ پروژو ته متوجه یو، هغه دپاره موږ ټیمونه ټاکلي دي. اوس مو هغه پروژې چې هغه 10 سلنه کار یې پاتې یا 20 سلنه کار پاتې، هغه موږ په ګوته کړو او هغې ټول اړخونه موږ وڅېړو، مالي اړخ، د هغه فزیکي اړخ، پیشرفت، د هغو انویسونه څومره پاتې دي، ګارنټیانې څومره پاتې دي، قرارداد شوي څه وخت دي او بشپړې شوي باید څه وخت وي. د هغو دپاره موږ کمیټیانې جوړې کړې دي. د اوس لپاره موږ دغه د لوګر پروژه په نظر کې نیولې ده، په کاپیسا کې مو یوه پروژه په نظر کې نیولې ده چې 15% 10% کار یې پاتې دی. په کندهار بولدک 2م لین چې ده، د هغه 28 کیلومتره دغه سړک یوازې ویرینګ کورس پاتې دی، اخري طبقه یې پاتې ده. همدارنګه د ویرینګ کورس په څنګ کې د هغه 6 میټره شولډر یې پاتې دي. دغه پروژه موږ په نظر کې نیولې ده. همدارنګه په هلمند کې یوه پروژه ده، هغه هم په نظر کې نیولې ده. موږ ترجیح اوس ګرمو علاقو ته ورکوو، ځکه چې په ګرمو علاقو کې موږ اوس کار کولی سو چې موږ دغه پروژو ټول اړخونه وڅېړو. له ټولو اړخونو له څېړنو نه وروسته موږ هغو ته ګارنټي خلاصه کړو، شرکت ته پیسې د ګارنټي ورکړو او شرکت ته ووایو چې دغه پاتې کار په دغو پیسو باندې وکړي. نو موږ ځکه د ګرمې علاقې په نظر کې نیولې چې په ګرمو علاقو کې موږ کار کولی سو. همدارنګه موږ دا کټګوریانې ټولې وارې به 15 سلنه څېړو، بیا 10 سلنه، بیا 50 سلنه، بیا 40 سلنه پروژې موږ په نظر کې نیولې دي. دغه ټولې څېړو، هغه وروسته به بیا کمیټیانې، بیا وزارت تصمیم نیسي چې موږ انویسونه ورته اجرا کوو، پر څه رقم اجرا کوو. ځینې داسې پروژې هم شته چې کار یې 60% کړی ده، 60 سلنه کار یې کړی ده، خو لیکن پیسې د 40 سلنې وړي دي. موږ داسې پروژې هم لرو، د دغه اړخ هم موږ پروژې څېړو. نو موږ پروژو ته متوجه یو انشاءالله.
موین صاحب په بخښنې سره هغه شرکتونه ما ویل چې پروژې بشپړې کړې بې کیفیته دي او پیسې دولت نه دي ورکړې په اړه تاسو تصمیم څه ده؟ هغه پروژې چې پروژې بشپړې کړي هره پروژه یو کال دپاره ګارنټي لري کله چې پروژه مکمل کېږي پروژې څخه 3 رقمه پیسې اخیستل کېږي واحد داوطلبي ته راځي بډینګ ګارنټي ځینې اخیستل کېږي کله چې چا دغه برنده سو وقتی که برنده میشه باز برزنا و بډینګ شپارس داده میشه به دیگه و باز پرفارمنس ورنتی از گرفته میشه یعنی ورنتی حسن کار وقتی مکمل پروژه تسلیم میشه مکمل میشه حسن کارش برزنا میته دوباره برزنا داده میشه یک رقم پیسه که ورا ما تامینات میگیم گارانتی میگیم 1 سال و پیش وزارت میباشه در حدود 1 سال اگر پروژه دوباره خراب شدن سر خراب شدن باز از پیسه شکمنده پیسه که پیش وزارت میباشه از پیسه باید دوباره جور کنه هغه پروژه چې هغه یو کال باندې نه تیر سوی او کیفیت یې خراب سوی هغه پروژه باید دغه شرکتونو مسؤلیت دی چې هغه شرکتونه باید دوباره جوړ کړي د تامینات وخت پر سوی او ځینې داسې پروژې دي چې هغه یو کال پر سوی ده تامینات هم ورکول سوی دي یا تامینات پاتې دي خو پروژه باندې یو کال تیر سوی ده هغه پروژه چې ده دغه پروژه لکه مخکې چې ما خبر وکړه د پروژې مکمل اړخونه څېړل کیږي چې هغه قرارداد په 100 و په 100 میلیونه ډالر یو قرارداد سوی و د په ساحه کې کار کړی سب کنټرکټ کړی سب کنټرکټ پر کوم بنیاد کړی ده حتی آیا پر هغه بنیاد باندې پر هغه بیس سب کنټرکټ کړی ده چې هغه د قانون اجازه ورکوي او که د قانون مات کړی ده قانون په نظر کې نه دی نیولی د 1 کیلومتر په اوله کې ډالر 1 کیلومتر قرارداد کړی ده خو د وزارت له ودانۍ راوتلی ده بیا سب کنټرکټ د په ساحه کې بل شرکت ته ورکړی ده په 2.5 لکه 3 لکه ډالر خامخا یعنی ضرور به هغه سړک کیفیت خرابېږي دغه اړخونه موږ ټول څېړو او په دې کې بل دغه چې د سړکانو د بیا خرابولو بیا وجاړونو یو غټ بل پوینټ چې د هغه د بلند توناج ده یعنی موږ ډېر سړکونه چې دي موږ ډېر شهرابې هغه لوړ وزن هم خرابې کړي دي په دې کې 50% سړکونو کیفیت خراب ده معیار خراب ده خو 50 سلنه زموږ سړکان لوړ وزن خراب کړي دي یعنې بلند توناج خراب کړي دي که تاسو زموږ شهراوې وګورئ که تاسو د کندهار او د کابل سړک وګورئ یا د کندهار او د هرات سړک وګورئ د کندهار او د هرات خواته سړک روان ده دا یو شرکت جوړ کړی ده په یو زمان کې جوړ کړی ده یو ټیم ډیزاین کړی ده یو رقم مواد جوړ شوي دي یو رقم جغرافیه ده هلته خو دغه د هلمند د خوا دغه یو لین سړک دی یعنې 2 لینه سړک نه ده د هرات له خوا چې دغه لین را روان ده دغه رخ چې را روان ده دا به ټول دغه رټینګ کړی ده دا جوې ده خو د کندهار له خوا سایډ چې دا طرف چې دغه روغ ولاړ ده ولې روغ ولاړ ده موږ تاسو پیژنو چې په له خوا څخه موږ دغه لرو واردات لرو موټران راځي بار راوړي همدارنګه د کابل کندهار سړک تاسو وګورئ له کندهار له خوا رخ چې ده هغه رټینګ کړی ده خو د کابل له خوا رخ چې ده هغه رټینګ نه ده کړی د کابل له خوا خالي موټر باندې روانې له خوا څخه باندې باردار موټر رواني نو په دې کې که 100% د غلط معیارو د خراب معیارو خراب کیفیت له وجې خراب سوي همدارنګه 50% په دې کې د بلند توناج یو لامل هم ده چې هغه ته بس موږ ډېر ټینګ متوجه یو ډېره مننه آریانا نیوز فرهناز آریانا نیوز مهربانی سلام وقت همگی که اینجا تشریف دارن بخیر سوال من است موین صاحب که پروژه هایی را که شما با کمپانی هایی که قرارداد کردین تازه قرارداد کردین آیا کمپانی های داخلی هستن یا خارجی و به خاطر تطبیق پروژه های جدیدتان شما چه مقدار بودجه را لازم دارین و کمپانی هایی که کارشان تمام شده و پولشان بالای وزارت باقی مانده چه تعداد کمپانی هایی هستند تشکر د کاغذ پر مخ باندې پوښتنې خلاص ولې که څوک بل څوک پوښتنه کول غواړي لاس دې پورته کړي ښه بله پوښتنه سره مهرباني موین صاحب پروژه هایی که ما مالی بعد از حاکمیت امارات اسلامی افغانستان که ما پروژه های قرارداد کردیم یا شرکت هایی که در سر پروژه ها کار میکنن پروژه هایی که مکمل شدن پروژه هایی که زیر کار هستن همگیشان امرای شرکت های داخلی هستند خو یک نقطه در نظر گرفته شده است که ما ورا همکاری شرکت ها بگوییم یا یک شفافیت بگوییم یا چی بگوییم شرکت هایی که 1 کیلومتر سرک پیشتر در دولت سابقه قرارداد میکرد که 1 کیلومتر یعنی به 300,000 دلار میکردن یا به 400,000 دلار میکردن همون شرکت امرای ما 1 کیلومتر به 200,000 دلار کرده لیکن او بی کیو اما است کاست بریکینگ اما است هیچ د کاست بریکینگش تغییر نه آمده یعنی یک
یک پلچک اگر دو خم کیفیت پروژه که است دو هیچ تغییر نامده با مو کیفیت با مو معیار، لیکن امرای ما قرارداد پیسه کم کرده. همه 5-6-7 پروژه که ما داریم پروژه امرای شرکت های داخلی کردیم. شرکت های داخلی هستند الحمدلله که یک خوشبختی بگویم که در 20 سال در جریان 20 سال ما قبول میکنم که ما مالی کادر داریم، ما بسیار یک انجینرای خوب داریم. میتونه که ما شرکت انجینرایی که از خارج میاد که او دیزاین میکنه یا یک سرک دیزاین میکنه یا سرک کار میکنه، ما الحمدلله بسیار بهترین انجینرها داریم. اگر شما سرکای کابل ببینین یا سعی کنین که سرکایی که پیش از 2010 میلادی جور شده و بعد از 2010 میلادی جور شده خیلی فرق داره. پیش از 2010 میلادی که سرک‌ها در شهر کابل جور میشدن یا جور شده، یک سال بعد 6 ماه بعد پس خراب میشدن. یک وجه یک لاملش بوده که ما انجینرها نداشتیم. وزارت پایدارمندی که بود غیر مسلکی بود، یعنی فیصدی مسلکی تکنیکی کم بودن. فکر میکنم پیش از 2014 فیصدی وزارت فایدارمندی مسلکی که بود تکنیکی که بوده 14% بوده، اما 40% است. ما بسیار خوب شرکت ها داریم و ما خوب انجینرها داریم. شرکت قرارداد ما همگی قرارداد ما شده امرای شرکت های داخلی شدن. از پیشتر ما گفتن که اول خو ما باید ببینیم که چرا مانده پیسه. چرا یک پروژه در 1396 یک پروژه شروع شده، در 1998 پروژه مکمل شده، چرا پیسهش مانده؟ یعنی چند پروژه است؟ 4-5 پروژه است که در 1400 باید ختم میشد. همگی پروژه 42 یا 43 پروژه است که باید در 98 مکمل میشد، پیسهش مکمل میگرفت. در 98 مکمل میشد، پیسهش باید میگرفت. در 99 مکمل میشد، پیسهش باید میگرفت. چرا مانده؟ چرا نگرفته؟ ما خود نشنیدم که شرکت های آمدن در کابل احتجاج کردن، مظاهره کردن که دولت پیسه ما را نمیده. چرا پیسه نمیگرفت؟ ما بخاطر دوسیه چند دفعه قرار کردن که ما کمیته ها را تعیین کردیم. ما کمیته ها همه جوانب پروژه ها را میبینه که چه گپ بوده، چی بوده که مکمل یک پروژه در 96 شروع شده، 98 مکمل شده، پیسه نگرفته. چرا نگرفته؟ یک پروژه بوده در 96 شروع شده یا 97 شروع شده، در 99 باید مکمل میشد، چرا تا حالی مکمل نشده؟ یه مکمل جوانبش ما میبینیم، تحقیق میکنیم. بعد از او یه تصمیم قیادت امارات اسلامی افغانستان است که ما به چه رقم از کدام طریق به چه رقم این وسایل نرا پیسه نرا بدهیم. بله، ما پیشتر گفتم که ما اولین چیزی که ما در نظر گفتیم که ما باید احتیاج دنیا نباشیم. هیچ کشوری دیگه جور نکرده، نه جور میکنه. مؤسسات میگه ما در افغانستان یه عجیب یک رواج شده، یک عادت شده. مؤسسه میگه بر ما کمک میکنه، هیچ کمک مؤسسه نمیکنه. مؤسسه ما را بیکار عادت میکنه. ما میخوایم که مؤسسه بر بچه ما بستانت ما بچه خود به مکتب روان نمیکنم. یک مؤسسه بر ما مکتب جور نکنه، ما بچه خود را به مکتب روان نمیکنم. یک مؤسسه به معلم ما تنخواه نده، ما بچه خود را معاش نده، ما بچه خود را به مکتب معلم. مؤسسات تنها ما را بیکار عادت میکنه که ما کار نکنیم. ما باید طامع و احتیاج جهان نباشیم. ما گفتن که تنها یک طریقه راه حل چی است که ما باید کار بکنیم، ما باید سرکار را جور کنیم. تی سیستم باید به کار بندازیم. تول اپریت ترانسپورت سیستم است که ما باید ما سروی کردیم. اما این سروی جریان داره. کابل کندهار روزی 9000 موتر تیر میشه. 9000 موتر اگر 200 روپیه یک موتر به ما بیت 6 میلیون 5 میلیون افغانی ما روزی میگیرم. 4 ماه بعد 5 ماه بعد 6 ماه بعد از ما سرک بخواین. اگر ما سرک جور نکردیم یعنی یک سال در ظرف یک سال یه رسانه ها شاهد هستند. هر چی سزایی که دولت مرا چی میکرد ما حاضر هستم. ما جور مدیریت کار داریم. تنها چیزی که نیست در افغانستان مدیریت نیست. ما این برادران پیشرویش است. یک ماه اگر تو تحت مدیریت کار بکنی و در یک سال بدون مدیریت کار بکنی فرق داره نداره. یعنی یک ماه که تحت مدیریت کار بکنی و تو یعنی کاری که بغیر مدیریت یک سال میکنی در یک ماه زیاده میکنی. در افغانستان هیچ چیز مدیریت نیست. یک جغرافیا است، یک ولایت است، یک قریه است که باید مردم بز نگاه کنه و نه گوسپند نگاه میکنه. یک جغرافیا است که باید گاو نگاه کنه و نه مرغ نگاه میکنه. یک جغرافیا است، یک قریه است که ما باید تیوتا داشته باشیم و نه فاسو ویر داشته می باشه.
هیچ چیزایی که مدیریت شود. افغانستان یک جغرافیای بسیار خوبی است. هر چی ما کرده میتونیم. ما پلان ها داریم. انشالله شما به سال آینده که میایه زمستان ختم میشه، برباری ختم میشه، انشالله باز میبینین انشالله. ډیره مننه جناب امین صاحب. تاسو بله پوښتنه لرئ؟ مهرباني. تشکر. پروژه خط آهن که میان افغانستان و ازبکستان و پاکستان از کارش چه وقت آغاز می شود؟ روز پیش هم هیئت ازبکستان در حاشیه نشست اسلام آباد وعده دادن، وعده همکاری دادن. کارش چه وقت آغاز می شد؟ در ارتباط خط آهن باید ما بگوییم که بسیار مهم است. دولت افغانستان باید را بسیار اهمیت بدهد. امارات افغانستان باید خط آهن بسیار اهمیت بدهد. خط آهن ما کشتی ما است و دریای ما است، بحر ما است، اینا کلگی خط آهن ما هستند. دیگه در طرف شمال افغانستان که ما کشورهای در طرف شمال افغانستان است همگیشان در خشکه یعنی گیر هستند. landlocked countries. ازبکستان، ترکمنستان، قرغیزستان، قزاقستان، منگولیا 6 کشور است همگیشان در خشکه هستند. اونا را به بحر ندارند. خط آهن از اونا بحر است، از اونا کشتی است، هر چیشان است. اینا متوجه هستند. اینا میخوان طریق افغانستان خط آهن سویل آسیا، آسیای جنوبی و آسیای میانه وصل کنند. نه تنها آسیای جنوبی بلکه آسیای جنوبی با اروپا وصل کنند. دنیا متوجه است، افغانستان هم باید متوجه باشند. و ما تنها یک منبع که ما داریم، منبع که ما عواید داریم از خط آهن ما داریم. خط آهن ما نه تنها ازبکستان، افغانستان و پاکستان پروژهش داریم، ما چند پروژه دیگه هم داریم. یکی خط آهن است که پروژه است به نام کاسا from Central Asia to South Asia. یا از ازبکستان است که افغانستان تیر میشه، پاکستان میره. یک سببی که در افغانستان مردم یا شرکت‌های جهانی در افغانستان در معدن افغانستان سرمایه گذاری نمیکنه، یک سببش است که ما خط آهن نداریم. اگر ما خط آهن داشته می باشیم، ما از ما که سنگزغال دارم، دیگه ما معدن داریم که 20 تن 30 تن یا 40 تن یک ترک یک لاری میبریم، ما 500 تن 1000 تن یک ترین میبریم. اگر ما خط آهن داشته باشیم، جهان دلچسپی جهان پیدا میشه که بیاید اینجا در معدنم سرمایه گذاری کنن و قرارداد کنن. یک پروژه از ازبکستان داریم به نام کاسا. یک پروژه از ترکمنستان داریم که در اقچا در ولسوالی انخوی در اقینا در افغانستان وصل میشه. از اقینا گرفته تا انخوی 30 کیلومتر لین آمده، ترک آمده. در انخوی ما یک چی داریم، یک استیشن داریم. ما سفر کردم، در اقینا رفتم، متاسفانه در انخوی استیشن ما است خونج انتقالات نیست. گفتم چرا نیست؟ گفت 50 متر زمین اونجا بودن که یه زمین مشکل استملاک است. یه 50 به سبب که 50 متر کار نکرده بودن، ترین که می آمدن تا اینجا میرسد، ترین باید یوترن بکنه. به خاطر 50 متر زمین و ترین یوترن نتوانستن، به خاطر از مکمل پروژه طالبان بودن. هیئت از ازبکستان آمده بودن، ما برش گفتم که ما 2 روز استملاک مسئله استملاک حل میکنم. مردم اقینا را خواستم، برسنا گفتن که پروژه از شما است، پروژه ملی است. مردم شما بکار است، موتور شما بکار است، تراکتور شما بکار است. روی سپیده آمدن امرای ما شستن که بیا بسم الله کنین. ما گفتم یه 50 متر زمین اگر از شما شد، در طرز العمل آینده امارت اسلامی افغانستان برزنا کدام قیمت تعیین میشه. ما برزنا خط دادم که با مو قیمت پیسه شما را میتون، اونا گفتن که کار شروع کنه. اونا را بر اجازه دادن. دیگه پروژه ما داریم از ایران، خواب هرات، به نام خواب هرات پروژه است. ورا 5 نیشن ریل کانکتیویتی پروژکت هم میگه. از ایران شروع میشه که 2 میشه در ایران، سرش در چین است. ایران شروع میشه عمال تا استیشن روزنک. ما اونجا خط دارم، ترک داریم که چند ماه پیش
یک امتحانی یک فرایت هم شده بود، مال آورده بود 500 تن سمت آورده بودن، بعد از تحولات آمدن، استیشن خراب شدن و از ایران شروع میشه افغانستان تاجیکستان قرقیزستان چین. ادامه پروژه داریم دیگه. ما خط آهن در تورغونده داریم. یه همه پروژه هستن در ارتباطی که کار کی شروع شوه باید پیشرفت کنه، باید کار به پیش بروه. یک هفته پیش یک کنفرانس داشتیم در تاشکند ازبکستان، هیئت از طرف وزارت فاید عامه امارات اسلامی افغانستان رفتند و اونا شرکت کردن. نه تنها که 3 کشور بودن، ازبکستان، افغانستان و پاکستان، بلکه در یک کنفرانس 2 کشور مهم دیگه که یکیش روسیه، دیگه قزاقستان است. قزاقستان چرا مهم است؟ قزاقستان زیاد مهم است. قزاقستان یک بسیار کلان کشور است در تمام جهان، کشوری که در خشکی گیر مانده، لیلا کنتریز. قزاقستان تنها کشور است که تمام جهان کلان است، رقبهش مساحتش کلان است. 27 لاک و چند کیلومتر، چند هزار کیلومتر مساحت داره و 18 میلیون آبادی داره که بسیار کم است. همچنان در پالویش منگولیا داریم. منگولیا 15 لاک کیلومتر مساحت داره و 3 میلیون آبادی داره. یه هر دو کشورها بسیار زیاد گندم میشه در اونجا. میخواد که از طریق خط آهن گندم میشه به این طرف بیاین. یه خطه که هست، یک کشورها که هست، اینا بسیار اهمیت میده و ما اهمیت میتیم. یه کنفرانس تاشکند شده، کنفرانس اسلام آباد شده، هیئت ما همراه هیئت ترکمنستان در هرات صحبت کردن، هیئت ایران آمده بودن در کانتیننتال هتل چند روز همراهشان صحبت شدن. امروز عمل 2 بجه یک هیئت قزاقستان درباره خط آهن خواب هرات که از روزنک استیشن روزنک شروع میشه، امروز قرارداد شده 42 کیلومتر که از روزنک ولسوالی غوریان یک خط آهن باید تا شهر هرات برسه. امروز هیئت آمده، سفیر قزاقستان در این هیئت است. امروز شاید 2 بجه امروز وزیر صاحب صحبت دارن که ما شرکت دوباره کار شروع کنن، زودتر فرصت از روزنک تا هرات ما انتقالات داشته باشیم و ما خط آهن داشته باشیم. ډیره مننه جناب امین صاحب. بله پوښتنه لرئ څوک؟ ښه، فکر کوم چې ټولو پوښتنو ته کافي ځوابونه وویل شو. ډیره مننه. یو ځل بیا د ټولګټو وزارت مرستیال محترم مولوي صاحب بختالرحمن شرافت د وزارت د بیان او د رسنیو استازو نه یوه نړۍ مننه چې له موږ سره په دې خبري ناسته کې برخه واخیسته. دا کنفرانس همدلته پای ته ورسېد. پاتې ورځ مو په خیر.